د لوی او مهربان خدای په سپېڅلي نامه درنو لیدونکو سلام. د نن ورځ خبرونو ته ښه راغلاست. نن سې شنبه د 1403 کال د چنګاښ میاشتې 5مه نیټه ده. په پیل کې هم د مهمو خبرونو سرټکي. په هرات کې د زیربنایي پروژو د بشپړېدو پرمختګ د 4 میلیونو 500 زره ډالرو په ارزښت 50 پروژې ګټې اخیستنې ته وسپارل شوې. د بنګلادیش پر وړاندې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې بریا افغانستان د لومړي ځل لپاره د شلوریز نړیوال جام نیمه پای لوبې ته لاره پیدا کړه او پر فلسطینیانو باندې د اسرائیل ظالمانه رژیم پرله پسې بریدونه 15 تنه په ښوونځیو کې د زده کړو پر مهال شهیدان شول. زه محمد صادق فروتن یم. دا هم بشپړ خبرونه. د کډوال و بیرته راستنېدونکو چارو وزارت وایي چې تېره ورځ 3399 افغان کډوال په خپله خوښه او جبري توګه له ایرانه او 415 نور په جبري توګه له پاکستان څخه هیواد ته راستنه شوي. د یاد وزارت په وینا له یو شمېر راستنه شوو کډوالو سره نغدې مرستې شوي او یو شمېر نور یې د اړینو مرستو ترلاسه کولو په موخه مرستندویه سازمانونو ته ورپېژندل شوي دي. د هرات سیمهیز چارواکي وایي چې د دغه ولایت په ګذري، زندهجان او انجیل ولسوالیو کې د 4 میلیونو 500 زره ډالرو په لګښت د 150 پروژو چارې بشپړې شوي دي. یادو پروژو کې د اوبو کوچنیو بندونه، سړکونه، استنادي دیوالونه، کانالونه او کاریزونه شامل دي. په یو بل خبر کې افغانستان د لومړي ځل لپاره د کرکټ د شلوریز نړیوال جام نیمه پای لوبې ته لاره پیدا کړه. د هیواد د کرکټ ملي لوبډلې د شلوریز نړیوال جام سیالیو په لړ کې د بنګلادیش ملي لوبډلې ته د 8 منډو په توپیر په ماته ورکولو سره نیمه پای لوبې ته لاره وموندله. د هیواد د کرکټ د ملي لوبډلې لوبغاړي په نیمه پای پړاو کې د سویلي افریقا له ملي لوبډلې سره لوبه کوي. او په پای کې د رسنیو د راپورونو له مخې تېره شپه د غزې پر بیلابیلو سیمو د 3 جلا بریدونو له امله 15 فلسطینیان شهیدان شوي. دغه بریدونه په ساحلي میشت غالي او درج سیمو کې پر 2 ښوونځیو او شجاعیه سیمې ته څیرمه د استوګنې پر یوه کور ترسره شوي دي. له ملتیاو مننه. تر بیا ښه وخت او ښې چارې.